السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو روز تاسو ملګری ایاز خان او دا ټیم په یو نوی انفارمیټیو ویډیو کې تاسو ته مخاطب یم. کو چرته تاسو غواړئ چې موږ په ټیک ټاک کې پرمختګ وکړو، مخکې ترقی وکړو، ګنانو دا ویډیو سکپ نه کړئ. قسم په الله چې کومه طریقه ماته زده نو مغره تخیمه د پاریو ریل طریقه تخیمه چې زموږ ویډیوګانې به څنګه پاریو ته ځي. او مای ګاډ واو. نو صرف دا مهرباني وکړئ کنه کو چرته مو زما دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو اول دا چینل سبسکرایب کړئ او کو بیا مو چرته ویډیو خوښ شول نو یو کمنټ په لازم کوئ. صحیح ده؟ اوکے مننه بھیا. اوس پر راشو خپل ټاپک طرف ته. خو اول ستاسو د یقین لپاره قسم خورم چې قسم په الله د نن تقریبا 2-3 کاله مخکې چې کله ما دا طریقه زده کړله او په دې مې عمل شروع کو نو له خیره سره ما د پاریو مخه وکړله. طریقه سره د پاریو ریل طریقه سره کو په ما مو یقیني د نن تاریخ به تاسو دا خبره سره اوریدلې نه. مهرباني به وکړئ که تاسو اکاونټ بزنس کې یا کنه هغه پرسنل کې که هر یو قسمه د نن نه پس پکې بالکل سیټینګ مکوئ. تاسو پکې نن یو سیټینګ وکړئ سبا پکې بل سیټینګ وکړئ. د پاریو سیټینګ او د پاریو ټریک نشته، سیټینګ پکې د سره مکوئ. مین شی دی په خپل کنټینټ باندې فوکس. لیکن 1 سیکنډ په خپل کنټینټ فوکس. که چیرته پنی نو پنی ویډیوګانې روز 2-3 لازم جوړوي اپلوډ کوي. یو میاشت بعد به ان شاء الله تاسو ویډیوګانې ټولې پاریو ته ځي. خو چیرته مو په سیټینګ کې ګوتې ونه والي مو خلاصونه خارختيږي په سیټینګ کې ګوتې وو. د آی وخت نه ما چې کله طریقه زده کړل د یوټیوبر نه خلینه مې اوریدل چې هغه وی چې یاره د پاریو ټریکونه په شړه کولې سیټینګ په شړه کولې د سیټینګ ته د سره زما هغه پرایویسي ته سره انټر کېږي. ما سره مین فوکس وساته په خپل کنټینټ باندې. وی تاسو بیا ګوره ما قسم دی نه بعد بیا په سیټینګ کې ګوتې نه دی والی په خپل کنټینټ باندې فوکس کړی دی او زه راته ما کنټینټ باندې فوکس څنګه دی. زه ته خپل ټاپ 10 ویډیوګانې خیم چې هغه په میلیونونو ویوز اغستې رغه سره شیر کوم دغه نه بس تاسو د ذهن ته یو څو خبره راشي. خو د پاریو ریل طریقه دا ده کنه چې په سیټینګ کې په ګوتې نه واخې. صحیح په سیټینګ کې ګوتې مو واخې صرف په خپل کنټینټ باندې فوکس وساتئ. کو چیرته تاسو کوی چې دا سیټینګ پکې کوي دا وکړه کله مو په خپل پروفایل کې سیټینګ وکړو بیاړه مو لغار کا کړله. زه تاسو ته نن یو څو خپل ویډیوګانې خیم چې هغه په میلیونونو ویوز اغستې دي. آی د څه د وجنه دا ویوز اغستې صرف دا طریقه ځان سره زده کړئ چې دومره ویوز په څه وجه واغستله. هغه هر ویډیو سره ته خبره کوم. وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی. 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही. हो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है. 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने. د ویډیو په دوران کې کال رااله والله چې ټول موشن رااله خراب کو. خو لکه بیا هم دا خبره خو به تاسو نوٹ کړئ. ما خو ته 50 پیرو وی چې په خپل کنټینټ فوکس وکړئ، په خپل کنټینټ فوکس وکړئ، په سیټینګ کې ګوتې مو واخئ. بالکل په سیټینګ کې ګوتې مو واخئ. خو کله په سیټینګ کې ګوتې ووالئ کنه د خپل اکاونټ بیره مو غرق کړله. او په کنټینټ فوکس څه شی دی ما ته پته دا سوال به تاسو په ذهن کې راغلی څنګه فوکس وکړو. یار ویډیوګانې همغه جوړو فوکس داسې ګوره ښه دا ویډیو تقریبا زما تقریبا 4 میلیون کسانو کتله. آیده کې داسې څو چې 4 میلیون کسانو کتله. ګوره وته و مریدله په دې کې فوکس سو. ما خلک ځان ته رایمیل کړل، متوجه کړل، مجبور هم کړل چې او خاندي کمنټو کې دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړي. دې دوی فوکس خلک په مجبوروي ښه چې راستا ویډیو وګوري. نیکست ویډیو سره ګورم. ګورته پیسې مې دومره خوښې د کلاس له چرتراله کوم بزه د مور سره په کور کې روزه ماته ان شاء الله. په دې کې څه فوکس وو؟ په دې کې دا فوکس وو چې دا و روزه او د ماحول مطابق چې ته کوم ویډیو جوړې نه ان شاء الله هغه لازم پاریو ته ځي. صحیح ده؟ د ماحول مطابق وا دې ته وی کنټینټ فوکس. صحیح ده؟ 4 میلیون کسانو دام کتلې و، ډیره زیاته ټرند کتلې و. نیکست ویډیو ته ګورئ. دا خسته لکان په مور او پلارم دومره ګران نه یا لکه څنګه چې زمونږ په دیو ملګری ګران دي. په دوه باندې ډېر زیات ګران دي. منم دی والله تو حقوق مین خبره دا کومه دا ویډیو تاسو کتله پته کې دا څه زمون دیو ملګری دا چل کړو، زمون دیو ملګری دا چل کړو. کچره تاسو غواړئ چې رمنګ دی وایرل شو نو به داسې ویډیوګانې شروع کړئ. زمون دیو ملګری دا چل کړو، دیو ملګری تاسو هغه ساوند بم خلک استعمالي. دا ویډیو په خپل میلیون ویوز اغستې دي زما په یو کمزوري اکاونټ کې. نو دغه شان ویډیوګانې سٹارټ کړم یو څو ټیپونه مې راته وخولو. دا اوس نیکست ویډیو ده د تقریبا 2.5 میلیون ویوز اغستې دي. ایولې اغستې دي. دا خلکو شیر کړي د ګوره وته ها. دا څوک چې خپل لکان تنګي کنه نو الله رب العزت ولا یو خپل زوی ورکې چې بیا ورپسې پردي بیٹکونه ګوري. امين امين
امین ناصر کوي هکو شریګې ته تاسو پوه شوئ چې ماحول ته ګورئ هغه شان ویډیو سازوئ صحیح نه ماحول ته ګورئ د ماحول مطابق ویډیو جوړوئ دا نه چې نن په پاکستان کې دا خبره په پاکستان کې دغه جنگ جګړې دي او د دې خوا لګي او سندرو سره ویډیو جوړوئ والله که وایرل شوی ته به هغه جنگ راخلي په هغې به خبرې کې خپل رایې به ورکوې صحیح ده نو دا د مین فوکس او فوکس پکار دی والله چې پاریو ټریک نشته د چا خبرې مورې ښه نه راته بیا هم ویم ګوره ورته زما یو ویډیو نه زما هم ډېره زیاته خوښه شوې ده ګوره ورته ما د هلکانو به څه جنګي جنګ خو د جینکو مزه کوي چې ټوله پته ولګي چې د چا چا سره یې لین دی یو بل ته به جنګ کې هر سر څه وي جنګ خو داسې مګي که نه لکه باچا اختر را نږدې دی د مشر ورور په حق کې اګانه ولګوه کو چېرته پیسې میسې راله راولېږلې او دغه عمر تله دا مین فوکس دی ښه باچا صاحب چې دا د اختر موقع وه ما د ماحول مطابق ویډیو جوړه کړله په میلیونونو ډبلینګ پې هم راغله ویوز پې هم راغله بس دغه خبره ده چې سیټینګ مه کوئ په ټولو د دې ټولو ویډیو خلاصه دا ده چې په سیټینګ مه کوئ په خپل کنټینټ باندې فوکس وکړئ که چېرته تاسو سلو موشن جوړوئ نو روزانه سلو موشن ورکوئ بدل نه که چېرته پنی روزانه پنی ورکوئ که کله مختلف بیا ویډیو پاریو ته نه ځي صحیح ده که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره هم شیر کړئ ماړه ګرمي وه والله دومره خولې را باندې راللې کلي ما ته ورته ډېره خبرې کولې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د لوی الله په امان